د روژې فضیلتونه. راځئ دوستانو چې د روژې یو څو فضیلتونه تاسو ته ووایم. په سر کې یو لنډ متن. روژه یو ډېر لوی عبادت دی چې په اسلام کې ځانګړی مقام لري. د الله تعالی له امرونو څخه ده چې د تقوا، زغم او نفس کنټرول ته روزنه ورکوي. راځئ چې د روژې فضیلتونه لږ تفصیل کړو. لومړی، روژه نیول انسان الله ته نږدې کوي، ځکه دا د اخلاص عبادت دی. په حدیث کې راغلی روژه زما لپاره ده او زه اجر ورکوم. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی. دوهم، تقوا او پرهیزګاري. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: ای مؤمنانو، پر تاسو روژه فرض شوې لکه څنګه چې پر پخوانیو امتونو فرض شوې وه، څو تقوا حاصله کړئ. دریم، د ګناهونو بخښنه. د روژې نیولو سره ګناهونه بخښل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: چا چې د رمضان روژه د ایمان او ثواب د نیت سره ونیوله، ټول تیر ګناهونه به ورته وبخښل شي. د دې حدیث روایت هم بخاري کړی. څلورم، جنت ته د داخلېدو دروازه. په حدیث کې راغلی چې په جنت کې یوه دروازه ده چې ریان نومیږي. له هغې دروازې به یوازې روژه نیونکي داخلیږي. د دې حدیث روایت هم بخاري او مسلم کړی. پنځم، د دعا قبلېدل. روژه نیونکی کله چې دعا وکړي، الله تعالی یې دعا نه ردوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د روژه نیونکي دعا د روژه ماتېدو پر مهال نه ردیږي. د دې حدیث روایت هم ترمذي کړی. شپږم، د صبر او زغم زده کړه. روژه د صبر ښوونه کوي، ځکه انسان له خوراک، څښاک او بدو عادتونو ځان ساتي. دا نفس ته روزنه ورکوي چې په سختیو کې استقامت ولري. اووم، د ثوابونو زیاتوالی. د روژې په میاشت کې عبادتونه څو برابر اجر لري او دا میاشت د قرآن کریم د نزول میاشت هم ده. د دې اوو مطلبونو وروستۍ نتیجه دا چې روژه نه یوازې د بدني زغم یو تمرین دی، بلکې روحاني لوړتیا هم ورکوي. دا انسان ته د ځان اصلاح کولو فرصت ورکوي او د الله تعالی رحمتونه، بخښنه او جنت ته د داخلېدو دروازه خلاصوي. نو روژه باید د زړه له اخلاصه ونیسو او دا مبارکه میاشت د ځان لپاره د تقوا، خیر او عبادت یوه غوره موقع وګڼو.